السلام علیکم. نن زه تاسو یو داسې کس سره میلاو کوم دا تاسو وګورئ. ال پی جي سیسټم یې موټر سایکل ته کړی د پیټرولو ضرورت نشته. ډېر تجربه کار استاد دی. څه نامه یې اتګل دی. د اتګل سره به یې څو خبرې وکړو. اتګل استاد دا ته څه طریقه کړې یې څه حساب ده کړی چل مو داسې کړی چې دا ال پی جي هغه دی او کیټ دی. دا مو خپل جنریټر نه خلاص مو کړو او دغه مو کوم دغه دی که نه دا پټرول هغه دا مو جنریټر نه خلاص کړی دی. او هغه مو دې ته ولګول دا سی ان جي کې تیار فټ و. دا مو ځکه لګولی دې ته چې مو بس دا کار کوي که نه کېږي انشاءالله کامیابه شو دا مو تجربه ورغله. دا اوس چلیږي ښه چلوی شي خو ښایسته مو جوړېږي که نه. ته لږ سټارټ که تاسو دا کتی شو دا اتګل استاد والا تجربه. دا اوس موټر سایکل ماشاءالله 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 ماشاءالله. حدی سره دا گیس کام تیز بل دا پاور حساب دی. گیس کام که تیز که وکی خبره یا دا نن قضی پم ته کچریو ته یو ځای ته بل ځای ته دا لاړو چکر مکر ویل دا خپله پنچرتوب کار کوي په سمندي روډ باندې دی. وکی خبره دی دا د انعام قابل دی او د حکومت سره د مو پاکستان سره هنرمندان شته دي. داسې داسې هنرمندان چې بالکل ذهن به د کار پرېږدي. خو په اصل کې د مو حکومت چې د پاکستان کې دا د داسې ذهني خلکو داسې تکړه خلکو څه قدر ورسره نشته. نو تاسو د اتګل کارګردګي کتی شو د ال پی جي نه مکمل موټر سایکل دا چلوي بغیر پیټرول میټرول بس ال پی جي سیسټم دی او خو چلیږي څه کوم چې ته هم هغه د تاثیر سي. ماشاءالله ماشاءالله اتګل ته د ولا حقیقت خبره دی. ته د یو سٹار قابلی بالکل تاریخ یاد لري. نو مودي حکومت ته دا مطالبه ده چې دا اتګل په سمندي روډ باندې دی دکان دی دی اوزي موزي کوم ځای کې خرڅيږي. نو د یو داسې انعام قابل څه حد نشته. نو مودي ته خراج تحسین پیش کو. تھینک یو. پاکستان زنده